اونۍ کې به 3 ورځې مېرمنې له خپل نارینه‌و پرته پارک ته د ښه وخت د تېرولو لپاره تللې. خو اوس طالبان وایي کوم شرایط چې د برخه کې وضع کړي وو، نه پارک لرونکو او نه هم مېرمنو هغه پر ځای کړل. نو له دې کبله دوی پریکړه وکړه تر هغې چې مناسب چاپیریال رامنځته کوي، مېرمنې به پارکونو ته د تلو حق نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لپاره ویاند مولوي محمد صدیق عاکف مهاجر وایي د پارکونو د مسؤلینو د نه همکارۍ له کبله اړ شول چې د ښځو پر مخ د پارکونو دروازې بندې کړي. پارکونو مسؤلینو په دې برخه کې چندان همکاري ونه کړه او همداراز خویندو هم حجاب څه ډول چې ورته ویل کېده هغسې نه مراعات کوو. نو د اوس لپاره پرېکړه همداسې شوې ده چې مسدود او متوقف دي. طالبانو پارکونو ته د ښځو د منع کولو پرېکړه پارک لرونکو ته په شفایي توګه اورولې ده. ښاغلی عاکف وایي د دوی دا پرېکړه به تر هغه دوام کوي تر څو چې د مېرمنو لپاره یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. خو دا نه وایي چې کله به د ده په خبره داسې یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. له بل پلوه د ټولنیزو رسنیو هغه خبرونه هم تر یو حده تایید کړل چې وایي طالبانو له سلمانیانو غوښتي چې د خلکو ګیرې لنډې نه کړي. خو ښاغلی عاکف وایي دوی سلمانیانو ته سپارښتنه کړې، نه امر. موږ هم سلمانیانو ته توصیه کړې چې دا د شریعت مخالفت ده، نو دا کولی شي ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ګڼ احادیث په دې کې راغلي دي. ښاغلی عاکف وایي د مسلمانانو په توګه دوی دنده لري چې خلکو ته د اسلام په رڼا کې سپارښتنې وکړي. خو له دې خبرې چې ګڼ سلمانیان ته امر کړی او که هغه پر ځای نه کړي سزا به ګوري انکار کوي. له تېرو 15 میاشتو را په دې خوا چې طالبان واک ته رسېدلي په لوی شمېر کې مېرمنو کارونه له لاسه ورکړي او له 6 تر 12 ټولګۍ پورې نجونې ښوونځیو ته له تلو هم منع شوي دي. دا ریپورت شکیبا حبیب وړاندې کړ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له ویاند محمد صادق عاکف نه مې په دې تړاو د یوې مرکې په سر کې پارکونو ته د ښځو پر تګ د دوی د بندیز لامل وپوښت. له تېرو 14 یا 15 میاشتو راهیسې موږ په دې تلاش کې وو چې خویندو ته په هغه ډول باندې پارکونو ته د تګ زمینه برابره شي څه ډول چې زموږ ستاسو کلتور او زموږ ستاسو شریعت وایي. خو بدبختانه به وایي همدغه د ځاځي پارک یا نورو پارکونو مسؤلینو په دې برخه کې چندان همکاري ونه کړه او همداراز خویندو هم حجاب څه ډول چې ورته ویل کېده هغسې نه مراعات کوو. نو د اوس لپاره پرېکړه همداسې شوې ده چې مسدود او متوقف دي. او که څه هم په 3 ورځې ورته بیلې شوې وي چې په دې کې به یوازې کورنۍ تلې، یعنې سړي نه شول تللی هلته، نو په دغو 3 ورځو کې ستونزه څه وه؟ ولې په دغو 3 ورځو کې یعنې که مثلا یوه مېرمن له خپلې کورنۍ سره ځي یا له نورو ملګرو سره ځي، نو د دې مخنیوی مو ولې وکړ؟ ما وویل چې موږ ډېر تلاش وکړو. د امر بالمعروف وزارت رهبري مشر شیخ صاحب وزیر صاحب هغه هر ځای چې بیان کوي همدغه وایي چې یسرو ولا تعسرو، تاسو اسانتیا کوئ، سهولت کوئ، سختي مه کوئ، خلکو ته زیری ورکړئ، نفرت مه کوئ. هلک المتنطعون هغه کسان چې حرام فرض مکروه حرامو ته رسي او مستحب فرضو ته رسي هغه هلاک شوي دي. نو هغوی همدې ته عمل هم ورکوو، کوشش کوو چې خلکو ته سهولت ایجاد کړي. خو ما ویلې چې په دغه برخه کې نه پارکونو والا همکاري وکړه او نه خویندو حجاب په هغه ډول چې ورته ویل کېده نه مراعات کوو. نو د اوس لپاره همداسې پرېکړه شوې ده. یعنې دا به په ټول افغانستان کې به دغه پرېکړه تاسې اوس عملي کوئ؟ یوازې په دغه پارک کې خو به نه، په ټولو پارکونو کې مو همدا پرېکړه ده؟ د اوس لپاره همداسې ده. ښه، د اوس لپاره ستاسې یعنې مقصد څه دی چې څومره وخت دپاره به وي دا پرېکړه؟ ځکه د نجونو د ښوونځیو مسله چې وه په هغې کې هم تاسې ویل د حکومت ویل چې دغه بندیز به لنډمهاله وي، خو دا د 1 کال نه ډېر وخت وشو. یعنې څومره وخت تاسې ورته داسې اندازه ټاکلې ده چې څومره وخت پورې به دغه شرایط چې تاسې یې بولئ دا به ورته برابروئ؟ لکه څنګه چې تېرو 14 یا 15 میاشتو کې مو هڅه وکړله چې هر ډول هڅه مو وکړه چې سهولت ورته ایجاد شي، همداسې به په راتلونکي هم هڅې چې خلکو ته سهولت ایجاد کړو، څومره چې زموږ توان او وس وي انشاءالله همکاري کوو په دغه برخه کې سهولت. یعنې که په دغه 14-15 میاشتو کې عاکف صاحب تاسې ونه شول کولی چې هغه شرایط چې تاسې په نظر کې نیولي وو چې هغه برابر کړئ، موږ شرایط ورته برابر کړه، موږ سهولت ورته ایجاد کړ، خو د پارکونو مسؤلینو رعایت نه کوه، همدارنګه خویندې چې راتلې هغوی رعایت نه کوه کوم شرایط چې ورکړل شوي وو. او له دې نه وروسته به یعنې ستاسې اوس تمه څه وي، هیله به مو څه وي چې مېرمنې به په کور ناستې وي که مثلا د روغتیا لپاره د تفریح لپاره مېرمنې ځي پارکونو ته، نو هغوی به په کورو ناستې اجازه به نه لري؟ امید ده چې هر څه سم شي او
خویندې هم حجاب مراعات کړي او څه ډول چې دوی اړتیاوي هغه سهولیات هم برابر شي. یوه بله ستونزه چې په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې ریپورټ شوې ده دغه د نارینه‌وو د ګیرو خریلو او په کمولو باندې بندیز دی. په دې اړه ستاسې دغه امر په رسمي ډول شوی دی که په سیمه ییزه کچه ستاسې چارواکو پلی کړی؟ د بندیز امر نه ده شوی. لومړۍ ورځ نه موږ سلمانیان توصیه کوو، اوس مو توصیه کړې ده. بیا هم توصیه ورته کوو، ورته ویل شوي دا د اسلام یو حکم ده، د شریعت یو حکم ده. په دې کې څوک څه نشي ویلی چې د توصیه حق هم څوک نه لري، ځکه د امر معروف دنده او مسؤلیت همدا ده چې شریعت پلي کړي او خلکو ته د شریعت احکام ووایي. نو موږ هم سلمانیانو ته توصیه کړې چې دا د شریعت مخالفت ده، نو دا کوونه شي، ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ګڼ احادیث په دې کې راغلي دي. تاسو خو د توصیې خبره کوئ، خو په ځینو سیمو کې مثلا په کونړ کې، په هلمند کې، په کندهار کې، په ځینو ځایونو کې په خپله سلمانیانو دا خبره کړې ده. خلکو ویلي دي چې دوی ته ویل شوي دي چې که چېرته همغه سیمه ییزو ستاسو چارواکو چې که چېرته تاسې په راتلونکي کې دا کار وکړئ نو بندیان کیږئ به، سزا به وینئ. نه، زه نه تاییدوم، بلکې ما مخکې ویلی چې په دې اړه باندې توصیه ورته شوې ده او څوک وهل شوي او سزا چاته نه ده ورکړل شوې. او که چېرته ستاسې سیمه ییز چارواکي دا کار وکړي، مثلا ستاسې خو وایاست چې تګلاره مو توصیه ده، خو که سیمه ییز چارواکي مو په ولایتونو کې سلمانیانو ته ورشي، هغوی وګواښي یا مثلا یا څوک وترټي یا وهل ټکول کښې شکایت رسېدلي دي، له هغه نه وروسته موږ له سیمه ییزو ولایتي مسؤلینو سره خبره کړې ده، هغوی له لورې هم اطمینان راکړل شوی، داسې څه نشته. او چاته مو تر اوسه پورې خپلو چارواکو ته په دې اړه کومه سزا ورکړې ده که د دغه امر نه یې سرغړونه کړي؟ نورو امورو کې چې سرغړونه شوې وه سزا ورکړل شوې. مثلا څه ډول سزا ورکړل شوې ده؟ منفق شوي دي، محکمې ته معرفي شوي دي، دنده یې له لاسه ورکړې. د همدغسې امرونو په تړاو زموږ له اصولو چې سرغړاوی کړې ده، خلکو سره یې سختي کړې ده، خلکو ته یې هغه ډول چې زموږ اصول دي هغه ډول چلند یې نه ورسره کړی، منفق شوي هم دي، دندې یې له لاسه ورکړي، داسې هم شته چې محکمې ته معرفي شوي. او داسې شمېرې لرئ چې څومره ستاسې کسان به دغسې برخلیک سره مخ شوي؟ زه ویلی شم چې له لسو به زیات دي، دقیق څه نه شم ویلی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق عاکف و.